بدیع السماوات والارض عجیبه پیدا کونکي د اسمانونو د ځمکې، ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو د ځمکې، انا یکون له ولد، د کوم ځای نشي داغه د پاره ولدن بچي، یا څنګه شي داغه د پاره ولدن بچي، ولم تکل له صاحبہ، چې نشته هغه د پاره خزا بیبي. وخلق كل شيء، او پیدا کړی هر یو څیز، وهو بكل شيء عليم، او د الله تعالی پر سی باندې پوه ذات دی. ذالکم الله ربکم، دا صفاتون ولا استاسو رب دی. لا اله الا هو، نشته حقدار د بندګۍ الا هو بيدغنا. لا اله الا هو، نشته حاجتونه پر کون کې الله او بيد الله نه. خالق کل شی، پیدا کون کې د هر یو چیز دی. فعبدو، خاص بندگیو کوي دی الله. هو علی کل شیء وکیل، او دا الله تعالی پر شی باندې کار ساز دی. لا تدرکه الابصار، نلاندې کوي اغلرا الابصار سترګې. لا تدرکه الابصار، نشی راګیرولې اغلرا سترګې. وهو دا الله تعالی چې یدرک الابصار، راګیروي نظرونو لا. وهو اللطیف الخبیر، او دغه الله تعالی لطیف باریک بین دی، باریک لیدون کړي. الخبیر، خبردار دی. قد جاکم، یقین راغلی تاسو د بصائرو دلیلونه، من ربکم، تاسو د رب د طرفنا. فمن ابصر، نو چا چې لیدل وکړو، فلنفسه، د خپل ځان د پاره وکړو. ومن عمیا، څوک چې ړوند شو د دینه، فعلیها، نو پاغه باندې وبال له. فمن ابصر، نو چا چې ځان پوه کو د دې دلیلونو نه، فلنفسه، نو د خپل ځان د پیدې د پاره. ومن عمیا، او څوک چې ړوند شو، فعلیها، نو پاغه باندې وبال له. وما انا علیکم بحفیظ، او زنیم په تاسو باندې بحفیظ، ساتنه کوونکې. وکذالک، او دې طریقې باندې نصرف الآیات، منګه بیانو الآیات آیاتنا. وليقولوا، دره پچ دا خلقو وای درستا چې تا لستل کړي دي د پلان کینا. ولنبینه، او دره پچ موږ بیان کو دی لره لقوم یعلمون، هغه قوم ته چې پویږي. اتبع، روان شه، اتبع ورپسې شه، ما د هغه سیس پسې، هغه کتاب پسې، اوحی الیکا، چې تا ته وحی کړی شوی دا، من ربک، استاد رب د طرفنا. لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت مگر دغه الله تعالی دی. و اعرض، او مخواړه عن المشرکین، مشرکانو نه. لو شاء الله، کچره رضا وی د الله تعالی، ما شرکونو دوی به شرک نه وکړي. او ما جعلناک علیهم حفیظا، وما جعلناک، او نه دې ګرځولې موږ تعالی را علیم په دې باندې حفیظن ذمہوار. وما تعالی بوکیل، او ته نه په دې باندې ذمہوار. ولا تسبوا الذين، کنزل مکوي تاسو، الذين آکسانتا، يدعون، چې دوی را بلی، من دون الله، بيد الله تعالی نه. فيسب الله، کني دوی بعد بیا کنزل کوي الله تعالی ته، عدوان د دشمنی د وجه، بغیر علم، په بیل مای سره، پنا پوي سره. کذالک، دا رنګه زینا منغه خست کړلی، لكل امه، هر ډلې ته عمل د دوی. ثم الى ربهم، بیا رب د دوی ته مرجعهم، واپس د دوی دا. فینبئهم، نو خبر به کی، بما کانوا یعملون، هغه کار چې دوی کوي، هغه کار چې دوی کوي. واقسموا بالله، او دوی قسمونه کوي په الله تعالی باندې. جاد ایمانهم، ډیر سخت قسمونه. لئن جاء، او دوی قسمونه کړي په الله تعالی باندې. جهاد ایمانهم، سخت قسمونه ده دوی. لئن جاءتم، کچر راغې دوی ته آیتون، یو لوی نخه، ليؤمنن بی، نو خامخا ایمان براوړي دوی، بها پاغه باندې. قل ورته وا، انما الآیات عند الله، یقینا معجزه، انما الآیات، یقینا نشانی او معجزه، عند الله، د الله سره دي. وما یشعرکم، او نه پوهیږئ تاسو په دې باندې. وما یشعرکم، او څه پوهیږئ تاسو، انها اذا جاءت لا یؤمنون، کې دې چې دا معجزه راشي، لا یؤمنون، نو دوی به بیا ایمان نه راوړي. قل ورته، انما الآیات عند الله، یقینا د معجزې اختیار عند الله، د الله تعالی سره دی. وما یشعرکم، او څه پوهیږئ تاسو، انها اذا جاءت، کې دې چې دا معجزه چې کله راشي، لا یؤمنون، نو دوی بیا ایمان نه راوړي.
ونقلب افئدتهم او منګ اړو راړو زړونه د دوی و ابصارهم او سترګې دوی کما لم یؤمنو لکه څنګه چې ایمان نو راوړی به په دې باندې اول مرتين پاول ځل باندې ونظرهم او موږ پریدو دوی لرا فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یا مهون دوی به سرګردانی دوی به حیران پریشانی ونظرهم او موږ پریدو دوی لرا فی طغیانهم په خپل بدمعشۍ کې په خپل غلطۍ کې یا مهون دوی به سرګردانی